جبهه هغه کومندان چې پر دغلا فساد او زورواکۍ تورونه وو د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې سره له څو تنو نور وژل کیږي. دوی غوښتل د پروان ولایت په یوه ځانګړې سیمه کې د سړک غاړې تلاشیو په واسطه یو ځل بیا ځان را څرګند کړي، خو په داسې حال کې چې دی لا د مخه د امنیتي ځواکونو تر نظر لاندې وو. په حسب یوازې د غلاو او زورواکیو تورونه نه وو، بلکې ښکاره یې ځان افغان هم نه باله. دا په داسې حال کې چې له کال 2019 راهیسې تر 2013 پورې د جمهوریت دوره کې د ځانګړو ځواکونو د قطعي کومندان پاتې شوی وو. خو دا 8 کلنه دوره یې د تورونو مطابق ټوله په مارکیټونو کې د بدمعاشۍ په زور د پیسو راټولولو او د وسلو په مټ په غلاو کې تیر شول. یوازې اوس نه، بلکې جمهوریت کې هم یو باغی او د قانون ماتونکی شخص ګڼل کېده چې پر عامو خلکو به زورواکي او بدمعاشي کوله. 2 کاله وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یعنی په 2019 کال کې پر حسب د قتلونو تورونه پورې کړل او د نیولو امر صادر کړ. خو د ګڼو عملیاتو سربیره په پنشیر کې د نیولو هڅې ناکامې پاتې شوې. د طالبانو پر راتګ سره حسب د مقاومت جبهې سره یو ځای او د قومندان په حیث د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې اعلان وکړ. د پنشیر او سالنګ په غرونو کې د طالبانو په وړاندې په څو لنډو نښتو کې برخه واخیسته او په مکرر ډول به د ویډیوګانو له لارې د طالبانو پر ضد د جګړې د دوام اعلان کاوه. خو طالبانو حسب د شر او فساد د جبهې غړی باله. د دې ترڅنګ د ټولنې امنیت لپاره ګواښ